دا خبره خو مو اوس واورېدلې چې دا وایي اصلي قرآن نه ده او دا صحابه و چینج کړی ده. وایي مې اورېده؟ ما فهمل په قرآن کې الله وایي چې عایشه د مؤمنانو مور ده، وایي نه یې منم. وایي مې اورېدل؟ د خپلو کتابونو نه یې ټولو نه انکار وکړل، هغه مو واورېدل؟ علي صاحب راځه ما ته په قرآن کریم اوس خبرې وکړو. نازنین صاحب صحیح ده؟ په قرآن خبرې وکړو، صحیح ده؟ کوه خبرې په قرآن کوه. خیر ښه. الله جل وعلا مهاجر او انصار او ټول صحابه او په قرآن کې وایي چې تاسو په منځ کې منافقین نه او تاسو ټول حقيقي مؤمنان یاست. اوس ای چاته یلی مهاجر او انصار او صحابه او ابو بکر او عمر او عثمان او علي او حسن او حسين رضوان الله عليهم. خپل وطن پردي مرغله خو مهاجر یم. نو لدین خو مراد دا نه ده، خو هغه مهاجر او انصار چې لمکې نه یې هجرت کړی دی. الله جل وعلا په قرآن کې موږ تاسو ته سیده لارښوونه کړې ده، د هغې صحابه له مکې نه چې هجرت کړی مدینة المنورې ته، هغه مهاجر ښیي، د باړه چینار نه یې نه ښیي. پړه چینار ما تاسو پړه چینار ولا نه یو د ما د زړه سر یې. راځه اوس په قرآن ما ورته خبرې کوو، سم په ادب او په احترام یې کوو. ښه راځه ادب سره در سکون خبرې کوه. خبرې یا ابو بکر و عمر ته الله جل وعلا حقيقي مؤمن په قرآن عظیم شان کې ویلی ده. ته مني چې هغه حقيقي مؤمنانو نه کوم دي قرآن کې ما ته وښیه. ښه قرآن کریم کې درته وښیم نامې برته خیر څه دی نامه. نو په قرآن کریم کې خو د علي رضی الله عنه نامه هم نه ده راغلې، نه د حسن نه د حسین. اتې به موږ نه منو؟ واخه ما ته ثابت کا څه نه. اوس ګوره د زړه سره ضد به نه کوو، داسې خبرې به وکړو چې دا مسلمانان هم ورباندې پوهه سي، موږ هم ورباندې پوهه سو. ابو بکر او عمر هجرت وکړل له مکې نه مدینې ته، که هجرت ونه کړل خبره کوه هجرت وکړه. خو همدغه هجرت ته الله جل وعلا وایي د سورة الانفال اخیری آیاتونو کې الله وایي چې دغه حقیقي مؤمنان دي. ته ما ته دا ویه که څه ته یې څه شیعو امام حسین علیه السلام شهید کړی د یزید چوک و. یزید د معاویه رضی الله عنه زوی و. ابن اسد دا چوک و. څوک؟ ابن اسد. ابن اسد څوک ده؟ عمر سعد. عمر سعد. عمر سعد هغه د سعد رضی الله عنه زوی و. نه د امام حسین علیه السلام قاتل سره راغلی و که نه و راغلی. اوس ګوره څوک وایي، خو ته کتاب نه منې. نو چې ته کتاب نه منې زه اوس څنګه خبرې در سره وکړم؟ کتاب خودغاره کتابونه خو ته اوس ګوګل نه ښیې، ګوګل چې ټول غلط دي نو ګوګل والا کتابونه خو ته د حالت راته وښیې چې یزید د حسین علیه السلام شهید کړی له خپل ټول مذهب نه، له ټولو کتابونو دې اوس مسلمانانو ته کامره خلاصه کړه. دا خو د تا کتابونو له ټولو کتابونو د انکار وکړل، مبارک دی چې ته کتابونه د خپل نه منې. له تا سره خو به یو کتاب وي چې په هغې کې راغلي وي چې یزید وویل چې حسین علیه السلام شهید کړي. مهرباني وکړئ له ټول مذهب نه دې دا خبره ثابته کړه. مهرباني قاری صاحب مالا خبره وره ته ګوګل نه کوم سرچ کېږه ټول غلط دي. ما پرېږده تی سرچ کړه تی راوړه. مهرباني دا خو ټولو ته پته ته د یزید دفاع ولې کوې؟ خو یزید د خدای بیخو بنیادو باسي، ما یې دفاع نه ده کړې. د حسین علیه السلام د چپلکې بلا ور وګرځېږي. یزید دفاع کوې و یزید سره خو تا امام بیعت کړی، ما خو ورسره نه ده کړی. امام زین العابدین علیه السلام په الله قسم بیعت ورسره کړی ده. دروغ دی دروغ دی. خو تې راته ثابته کړه چې نه ده کړی. مهرباني وکړه. نه دی کړی. څوک وایي؟ نه چا بیعت کول. تا یې شرابي لاس کې ته لاس چې ګرې څه نه بیعت کې دار ته ویې شاب و د تا امام ګوره معرفت الامام دا د تاسو لوی محدث ده، مرجع مو ده. کتاب لیکلی معرفت الامام په 60 جلده کې ده، 60 جلده، په بعضو کې 18 جلده ده. په هغې کې راوړي دي چې امام زین العابدین علیه السلام او په اعیان الشیعه د شیعو د تاریخ لوی معتبر کتاب ده. سید صاحب ده. دا مه وایي چې دا دروغ دي، د الله بنده سیدانو ته بیا دروغ وایي.
سید محسن الامین امام سید محسن الامین د تاسو لوی محدث د هغه وایي چې امام زین العابدین علیه السلام له یزید سره بیعت وکړل. دې کړه دروغ دی. ښه دروغ ده. ښه اوس دا تاسې وایي چې یزید حسین علیه السلام شهید کړی دا رښتیا ده؟ رښتیا دی نو دا خو ته دروغ نه دی. څوک وایي مهرباني؟ یعنی یزید خو په دغه شام کې ناست و، هغه څه کوم رستولی و دا خلکو کنه یزید په حکم راغلی و تاسو د امام قتل وکړو. څوک وایي؟ څوک وایي زړه سره؟ ما یوه ویډیو دغه چې لګولې لګوک صاحب وایي مسلمانانو دی ویډیو په معنا مانی او زه د خپل کتاب ورښکاره کوم خپل کتاب نه مانی. لا اله الا الله. کتاب ګوګل چې ټول دروغ دی، ګوګل والا دروغ یې. والله د تا کتاب د ټاپه د تاسو ور باندې د تاسو یا علی یا زهرا ټاپه د ور باندې هغه خو به منی دی الله بنده هم دی یا علی ټاپه د ور باندې هم دی یا زهرا ټاپه د ور باندې بیا هم دروغ ده. یاره که تا شل زره کتابونه راوړي که هم ته نه مانې یاد یو راته راوړه نازنین صاحب یو راته راوړه لطفا یو راته راوړه بس خلاص شو. مناظره نه ته تختې مناظره ته چا سره نشي کولی چې تختې ونه له چا سره یې وکړم مناظره څوک تیار ده بروډ دې چیرې ده چې زه درسم مهرباني وکړه دنیاري تختې ورنه خو سید دا ریور به بیا مو تختم دا ټولو مسلمانانو ته به معلوم سي چیرې درسم ته نه کوې که تختې بیا نه منې څه هم نو څه فایده دی. خو سیده خو که وتښتېدم د اهل سنت ته به معلوم سي چې د موږ قاري صاحب وتښتېدل چیرې درسم کوم ځای ته درسم کومتې وتخلې څوک مناظرې ته د اغا صاحب راځي زر کو چې تاریخ ولیکو زه درسم که د اغا صاحب راولې مهرباني زه تاسو غوره خرو عالمان نشم راوستی چې ته ورته غلطې خبرې ده زه به درسم که مې یوه غلطه خبره وکړله زه به ټول عمر میډیا پرېږدم لایف به بند کړم مهرباني نشي کولی تختې بیا دا وادار څه وکړه څه بیا حقیقت او بیا به خپل دین پرېږدې د دې قرآن په رب دې ما قسم وي چې زه به نه تختمه مهرباني صحیح دی زه خپل بروډان کوم هغه ته روانم دي چې نه تاسو کوم دي دا بس څه وخې ان کوې تختې به بیا نه ما په قرآن قصد قرآن په رب مې قسم درته وکړل څه وخت مهرباني نو څه حقیقت یې درته وښیل بیا به خپل دین پرېږدې اوس خو هغه خو به بیا په میدان معلومه سي د الله بنده ته تر اوسه پورې وایي واده تیار نه دغه خلق څه وایي دوی ډول راوړی ده نو تو خو یاري واده تیار که بیا به د ډول قیسې کوو نو ته یاري مناظره وکړه بیا به حق او پته بلته په میدان لګېږي ودې الله بنده میدان کې خو ټول د تارچي کې شیعه هوتا نه تختی نه تیغ تاله نری شیعه سید په سترګو همدغه یو میدان کې نه تخلی اوس په څه تختی ښه وګوره امام حسین علیه السلام په شهادت د امام زین العابدین علیه السلام په بیعت له یزید سره په دې باندې د هغه صاحب مناظرې ته تیاروي هغه نه رې که یزید نه مې یزید دفاع ما کوه مناظره به وکړو ورباندې مناظره به وکړو د حسین علیه السلام په شهادت څوک تیار شته در پکې شته ولې نشته دنیا دی ښه بله پسې واوره علي رضی الله عنه عمر الفاروق رضی الله عنه ته خپل لور په نکاح باندې ورکړې وه ام کلثوم رضی الله عنها هغه عمر لاسمتي دا خبره تا وکړه لاسمتي سیده خو مناظره به ورباندې وکړو د هغاګانو په مخ کې د ټوله دنیا به راته ګوري تیار یې هغه صاحب دې ووایي چې دا دومره خبره ده امامت دې د 12 امامت دې له قرآن راته ثابت کړی په دې باندې مناظرې ته تیار یاست دا تاسو وایئ چې 12 امامان دي د اهل بیتو معصوم دي منصوص من الله دي تیار یې دې ته یا په غټه کې ته نه پوهېږې هېڅ الفلام نه د الله نه ما جوړېږي پورې به پوه سو ودې زړه سره په مناظره کې به پوه سو مولا خبره اورې هېڅ الفلام نه د الله نه ما جوړېږي بې نقطه ورسره مل شي نو بې څه دي بې نقطه څه کوم دی غالي دی خو تاسو خورمه یې نه پوهېږو که په سترګو دا به په مناظره کې اوس موږ ته معلومه سي صحیح ده غبنې خو ته نه پوهېږې سار بسم الله نه درته شروع یې بسم الله دا موضوعات درته ښایم چې ته د هغه صاحب ته په قرآن باندې به مناظره وکړې چې تاسې قرآن ته تحریف سوی کتاب وایې څه په دې باندې مناظره به وکړو هغه صاحب ته دې وایې تیار به کړي خبره واره دا عثمان درېمه تیسې زولی دی خو صحیح ده خو 5 ځلې دې سوځولی 10 ځلې دې سوځولی مناظرې ته د هغه صاحب تیار کړه صحیح ده مناظره ته دغه چې دغه تاسو څوره خلکو مناظره دغه کې خو ته نه ارسې ورته
خو دا اوس دا زه تا سره په څه شي لګیا یم ودې زړه سره و قربان دې سم خیر زه درته راولم کاس خو څه دغه نه لرې که ها یعنی عثمان رضی الله عنه قرآن سوځلی د تاسې نه منئ که نه قرآن خو قیمتي مولا ټول راټول کړه دغه یې که یو ځای ته یې جمع کړه بیا عثمان وسېځول ها یعنی اوس دا اوس دلته له مسلمانانو سره قرآن ده دا د عثمان رضی الله عنه قرآن ده که د علي رضی الله عنه قرآن ده دا عثمان ولا عثمان ها نو دا اصلي قرآن ده که اصلي نه ده قرآن اصلي دی خو ډېر شوي نه هغه نه لرې کړي یعنی تحریف کړی ده یعنی دی چې د مولا والا ذکر هم و مولا علی والا خان نامه بی بی فاطمه زهرا والا خان نامه چې دغه هغه دنیا حدیثونه او هغه لرې کړي دي هغه شوي نه هغه جنې لرې کړي دي یعنی د علي رضی الله عنه د فاطمه الزهرا د حسن او د حسین څنګه تاسو کتابونو نه ارڅو خلی خپلو کتابونو ها یعنی اوس دغه عثمان رضی الله دغه قران کریم سیدا دا اوس د په دې کې ډیر شیان لري سوي دي ډیلیټ کړي دي جنې کنه تاسو ډیلیټ کړي دي که خو موږ ډیلیټ کړي دي کنه قران کې الله رب العالمین ته زور زیات شي خو دغه غور بیا حکومت فکر حکومت خو غټه هم دغه زیات وک عمر عثمان ابو بکر دغه حکومت خو چا څه نه کړی نازنین سیب دا اصلي قران کریم او شیری ده دا اصلي قران نه غایاتونه لري که تو خو ته وایې چې لدین هم ډیر شی ډیلیټ کړي دي چې نه د جن ډیلیټ شوی هغه قران کریم چیرې ده امام مهدی سره امام مهدی علیه السلام سره ده نو امام مهدی علیه السلام د زړه سره و نازنین صاحب داسې خبرې به وکړي د مسلمانانو پوهه چې موږ پوه په علم کې به مو زیاتوالی راسي نه ماشاءالله نازنین یې همداسې نازنین انسان هم یې دغه مهدی علیه السلام چې د قرآن کریم ورسره پټ کړی ده یا یې ورسره ایښی ده دا د امت ته ولې نه راوړي پټ کړی نه لري څو کالو کې دنیا نه غیب شوی دی دا ورته وایي شاباس یعنی دا قرآن کریم الله د دې دپاره راولېږلی دی چې دا مهدي علیه السلام یې ورسره غیب کړي ته ما ته خبره دا وکړه چې امام مهدي علیه السلام کوم دغه چې غیب شوی 1250 سال ہو گیا کہ او غیب ہے خو څو کالو چې هغه غیب شوی نو د څو کلو خو اوس د تاسو عقیده همدا ده لیکن د تاسو کتابونه چې اوس وګورئ هغه بیخي مور و پلار نه لري مهدي علیه السلام د تاسو مهدي علیه السلام څه کوم دی دغه 12 سال چې هغه غیب شوی دی 12 سالونه لري ها ماشاءالله 12 سال عمر یو او څه ډېر دغه ظلم زیات شو خو امام غیب شو غیب شول یعنی امت یې همداسې په ګمراهي کې خوشي کړل گمراهی کې نه ویلوله پیغمبر ورته ویلوله قرآن کا خو تو وایې خو د قرآن یې ورسره وړی د اصلي قرآن چې چینجز پکې نه ده راغلی تغییر پکې نه ده راغلی هغه یې ورسره غیب کړی ده تعلیم کې کوم سړی دا وشي لکه پهلې کې یار یو دغه چې تعلیم دغه دی اصول کې هغه بیا راوځي ملایته وکړي خو صحیح ده هغه خو اوس ګوره بیا چیرې لاړې نازنین صاحب ګوره زه داسې نازنین درسره غږېږم تاسو خو نه دا دوې پاڼې سبق سوي بس دې خلکو بیا کار ویران کړی خو صحیح ده اوس دغه د تاسو د 12 امام سي دغه اصلي قرآن ګوره تا په دې اقرار وکړل چې دغه قرآن کریم سي دا صحابه خبره واره یو هو د امام دغه خبره څه ګستاخیم کې د پیغمبر دغه هم کې ګستاخی کې یعنی دغه اولاد ګستاخی کې ته یو خبره د ګستاخی نازنین صاحب راوخی قربان نسم چیرې مو ګستاخی بالکل د امام مهدی څوک امام مهدی د پیغمبر مسیره دغه اولاد دی شابه دغه مهدی د تاسو د پیغمبر علی السلام مسیح پیدا شوی د زړه سره کنه د پیدا شوی بالکل پیدا شوی دی خو دنیا چې غو دا دغه کړي دا خو یو رواج دی مسلمانانو دغه نازنین صاحب د مادي د الله په ذات قسم دا قران کریم ده د دې قران په رب می دی قسم دا اوس د له ټول مذهب نه دغه مهدی علی السلام مور راته ثابت کړي پلار دی راته ثابت کړي زه دا اوس ور سره منم دا اوس ور سره منم سبا تم خبره نه پرېږدم قاری صاحب نه د عقل شته نه د شعور شته د ډایرکټ دغه ناموس ته ناموس و دې زړه سره و قرباني سموس که یو څوک راغلل او راته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مور څوک و زه ډایرکټ ورته چې دغه مور بی امینه و و دې زړه سره ماته چې څوک راسي چې د ابوبکر مور څوک و زه ډایرکټ ورته وایم چې د ابوبکر مور پلاني و د علي رضی الله مور څوک و د علي رضی الله فاطمه بنت الاسد و رضی الله عنها
وس يعني وس زه تاسې په ما یو څوک منې او ما ته وایې چې د ما دغه امام ما دا امام ومنه نو زه خو به پوښتنه درنه کوم چې د زړه سره چې د دې امام رښتیا د رسول الله اهل بیت ده که نه ده که هسې اوایي خبرې دي اوس د تا کتاب وایي چې نه مور معلومه ده او نه پلار معلوم ده د حسن العسکري علیه السلام اولاد نه وو والله بالله ثم تالله د تا کتاب سارا نه ایمانه مانو امامان خو څه تا باندې نه کټه کېږي نه وړو کېږي ما ایمانه تا خو منلی ده که نه ته خو یې منې د زړه سره کوي ما منلی رې شه ما خپله عقیده برابره رېږه بس ته خپله عقیدې چې ګرځه ما منه خو دا اوس چې دا تا منلی ده آیا یو انسان څوک داسې منلی شي چې هوایي راسي او د رسول الله په اهل بیتو کې ورګډ کړي تاسو خو مولانا انکار یو مولا علی نه انکار یو څنګه په پیغمبر من کوم ته مولا فاز علی او مولا تاسو غنه انکار یو وزن نازنین صاحب ګوره چیرې ځې د علي رضی الله عنه یو فضیلت له ټول مذهب نه ماته ثابت کړه په صحیح روایت سره مهرباني وکړه هغه پیغمبر غ په لاس دغه کې چتاول غدیر هم باندې من کوم ته مولا هغه غنه دا خو ما په کتاب کې دا فضیلت راغلی په خپل مذهب کې د شیعو په مذهب کې راته وخی د علي رضی الله عنه یو فضیلت راته وخی مهرباني وکړه ګوري کتاب چې لیکل تور مې والے بیا دغانه کوي نازنین صاحب ګوره د زړه سره کتاب چې لیکل لري نازنین صاحب کتاب والے عقیده نشي یو خبره د ما ځان د ما زړه د تر علي رضی الله عنه قربان وي نه اته دروغ عقیده ده دروغ الله ته معلوم ده خاطر تو په زړه علم نه لري ګوره نازنین د زړه سره ګوره قربان نسم فاطمه رضی الله عنها د جنت د خزو سردار ده کنه ده بالکل له ها دا روایت چا راوړی دا روایت څوک یې نبی علیه السلام نه دا ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کوي آیا دا اندتاجی په الله قسم نازنین صاحب تا ته وایم آیا داسې یو څوک تاسې وایي صفات عائشه رضی الله عنها فاطمه رضی الله عنها دښمنه وه آیا د هغې په فضائلو کې داسې روایت له رسول الله راوړی ده دا د تا په کتابونو کې را نقل ده د ما په کتابونو کې او له ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها را نقل ده عائشه رضی الله عنها وایي ام المؤمنین د منافقینو امور نه د مؤمنانو امور وایي د جنت د ښځو سرداره فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه علیها ده هغه والا کوم د غاریګه شیو د کنهشته امام جعفر صادق علیه السلام ولا دنیا کول ناری وربن یو راته وخی یو غاره نو خو تا د غنه د امام ولا کول نور به ودیز بسره امام صادق علیه السلام او د فاطمه رضی الله عنها په عمر کې یو سل شپیته یو سل او یا کال عمر تیر سوی د امام صادق علیه السلام کله فاطمه رضی الله عنها لیدلی د ودی الله بنده کله عائشه رضی الله عنها لیدلی ده امام صادق علیه السلام په ماشوموالي کې عائشه رضی الله عنها لیدلی ده په ماشوموالي کې د ماشوم پیدا سوی لیکن فاطمه رضی الله عنها نه لیدلی وز دا تاسې وایي چې امام صادق علیه السلام داسې خبره کړې ده په کوم کتاب کې ده کړې مهرباني وکړه راوښی ما ته دا ویې چې دا کومه ابن دا داود والا کوم کتابونه لري ابن داود مسلم یعنې دا امام نه مخکې تېر شوي دي اوس وسړی اوس بیا کوم ځای ته راغلی اوس د غزې ته راوالم که نه امام صادق علیه السلام ما روایت درته ویل چې عائشه رضی الله عنها وایي چې فاطمه رضی الله عنها د جنت د ښځو سرداره ده اوس تا نه مې سوال دا ده چې تاسې عائشه رضی الله عنها نه منئ شپه ورځې توهین کوئ او څه چې وایي هغه منئ لا اله الا الله دا عائشه رضی الله عنها خپله ولې نه منئ یاره هغه نه پیغمبر خپله یې لري موږ ورسې زیاړې نه دي کړي کنځل هم کړي تاسو اورېدلی چېرې کنځل کړي شپه د تاسې ټول کتابونه د شپه ورځ برودونه مو د دې په توهین او یعنی عائشه رضی الله عنها په قرآن کریم کې الله وایي د مؤمنانو مور ده د تا مور ده خبره اوره هغه نه پیغمبر په خپله یې پیغمبر نو ته بیا ته څنګه یې څه کاده چې نه وه قرآن وایي د الله بنده تا ویل وایي زه کتاب نه منم قرآن منم په قرآن کې الله وایي د رسول الله بیبیانې ټولې د مؤمنانو مورانې دي عائشه رضی الله عنها تا مور ده که نه نه شابس دغه سي ښکاره ووایي یعنې هغه پیغمبر هغه نه خپله یې لري بیا ته څنګه یې څه کنه ته خو پیغمبر بېسانه منې نه که پیغمبر څه شی ویلی دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه شی ویلی دي
يعني عائشه رضي عنها دا خبره تمني فاطمه رضي عنها دي جنت دي خزو سردار دا خبره دي عائشه رضي الله عنها مني خو ټولونه لري یو خو غنري کنه په لاس غواله روایتونه خو نه لري یوازې عائشه رضي عنها نقل کړي د بل چا نه نقل کړي مهرباني دنیا کتابونه نشي ولا ډاکتي ولې نه یو راوخه دنیا نه غواړم یو راوخه مهرباني وکړه یو خیندر تا یو راکا یو صبر زکوه قرآن کریم ته سراسي لقرآن کریم نه انکار بیا بل زیت منډه واخلي بیا بل زیت نازنین سیبوس کتاب راوړي ان شاء الله مهرباني لاړل كثير الله اكبر ولله الحمد مسلمانانو مفتي افضل سي تاسو ورسي په شرطکار سره دوی ته دومره وخت په خپل براټ کې ورکړي دربي کړی ګوري مسلمانانو امدغه نازنین صاحب سي کله راسي ګوره دا ټولې خبرې په نازنین صاحب د زړه سره دا ټولې خبرې خو دوی بیا ماته وایي ته توهین کوي زه دې ته حیران پاته یم چې زه ورته جار وایم زه ورته نازنین صاحب وایم دا ورته توهین ښکاره کېږي چې د دوی دا توهین به بیا څه شی وي ګوره دا اوس مې په دې براټ کې معلومه کوه وخت نازنین صاحب راپورټ څه بیرته پسې وګوره کېدای شي په څه ستونزه باندې اتې خو پوهېږي ستونزه به ورته راغلې وي ښه دا خبره خو مو اوس واورېدلې چې دا وایي اصلي قرآن نه ده او دا صحابه و چینج کړی ده وموريده نو په قرآن کې الله وایي چې عائشه د مؤمنانو مور د وینې منم ومورېدل د خپلو کتابونو نه یې ټولو نه انکار وکړه لغه مو واورېدل